الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح دا مبارك درسون دا سلسلة دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا يو پیر بیا شروع کو. او خیرنی مسله هغه موږ د مانځه په باره کې بیانوله چې د مانځه څه طریقه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په څه باره کې خبره شروع شوې وه، او په دې کې موږ یو حدیث بیان کړی چې هغه حدیث د عباده بن الصامت رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دا هغه سړي مونځ نه کېږي چې څوک په منځه کې سوره فاتحه ونه وایي. پوره تفصیل د دې مسلې هلته تېر شوی سره د نورو دلایلو، او دا خبره موږ بیان کړې وه چې صحیح خبره دا ده چې د سوره فاتحې نه بغیر یو منځ هم نه کېږي، که هغه جهري، که هغه سري، که هغه د جنازې مونځ وي، که هغه د باران د غوښتو دپاره وي، که هغه هر مونځ وي، خو د سورې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. بیا د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله حدیث راوړی دی، وایي چې وعن ابي هريرة رضي الله عنه، ابو هريرة رضي الله عنه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صلى صلاة، چا چې مونځ وکړو، لم يقرأ فيها بأم القرآن، او په دې مانځه کې د سوره فاتحه ونه وي. سورة الفاتحې ته ام القرآن ویل کېږي، د هغې وجه بیان شوې ده په ډېرو درسونو کې. د قرآن ټولې معنی هغه واپس کېږي د مبارک صورت ته، د دې د لاسه دې ته ام القرآن ویل کېږي. قرآن کې چې کومې موضوعګانې دي د توحید او د عقیدې مسله ده، دغه شان د پخوانو امتونو قصې، احکام دي پکې، د عباداتو مسلې دي، دا ټولې په دې سوره فاتحه کې شته، ځکه دې ته ام القرآن وایي، د قرآن مور. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا مونځ وکړو او سوره فاتحه پکې ونه وي، فهي خداج، دا مونځ چې دی دا نیمګړی. ثلاثا، درې پیرې دا خبره وکړه، غیر تمام، یعنی دا پوره نه دی. فقیل لابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله عنه ته چا بیا دا خبره وکړه، انا نكون وراء الامام، چې کله موږ په امام پسې شاته ولاړ یو نو بیا به هم سوره فاتحه وایو. دا څومره واضح حدیث دی او څومره واضحه مسله ده. خو چې یو سړی کله د تقلید پټۍ د هغه په سترګو باندې ولګي نو بیا هغه واضحه خبره باندې هم نه پوهېږي. اوس واضحه مسله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مونځ نیمګړی دی. د نیمګړي مطلب دا دی چې ونه شو. یو سړی چې دا ترجمه وله تاسو څنګه کړو چې ونه شو، ځکه چې مخکې حدیث تېر شو لا صلات نه کېږي مونځ. بله خبره، یو شی چې ونه شي هغې ته نیمګړی ویلی کېږي که نه. بعض وایي نه نه وشو خو نیمګړی دی. نو بیا دلته دوه خبرې دي. یوه، ته څنګه خلکو ته نیمګړي مونځونه ښیې؟ په خپله ویل چې نیمګړی دی، وشو خو نیمګړی دی، نو بیا ولې خلکو ته نیمګړي مونځونه ښیې؟ دا خلک د دومره سختې تېرۍ او د مونځونه کوي، نتیجه دا راوځي چې ته ورته نیمګړی مونځ ښیې. او دویمه خبره دا ده، نیمګړی دغې ته وایي که نه چې ونه شي. یو سړی عمرې له لاړ او طواف یې صرف وکړو او صفا مروه یې ونه کړه، بیا راغی تپوس یې وکړو دا عمره وشوه که نه؟ موږ ورته نه، عمره دې نیمګړې ده. نو آیا د نیمګړې دا مطلب دی چې عمره شوې ده خو نیمګړې ده؟ د سره شوې نه ده، خو د عمرې رکن پرېښودی دی، صفا مروه کې سعی کول دا خو رکن دی د عمرې، او د نه رکن پاتې شوی دی. مطلب خو دا نه شو چې نیمګړې یعنې وشوه. نیمګړې
یعنی یو عمل دی پکې نه دی کړی د هغې دلاسه د کار نیمګړی دی نو چې نیمګړی دی نو ونه شو مطلب دلته دا دی بیا دې کس تپوس وکړه چې په امام پسې شاته ولاړ تپوس دی انا نکون وراء الامام کله چې موږ په امام پسې شاته بیا به څه کوو قال اقرأ بها في نفسك نو بیا د ځان سره پټه وایه اقرأ بها في نفسك دا مطلب نه چې په زړه کې وایه ځکه په زړه کې چې کوم انسان که ذکر کوي که قرت کوي دې د قرت نه ویلی کېږي او دلته دي لا صلاة لمن لم یقرأ قرت هغه څه ته وایي چې په هغې باندې تلاوت خو نه دی کړی او قرت خو یې نه دی کړی دا بعض عوام چې کله د قرآن تلاوت کوي نو چې ګوري او د اخبار په شان بس دغه شان روان په دې قرت اجر نه میلاویږي او دا قرت نه دی قرت هغه دی چې به کې انسان جبه او شونډې دا پکې وخوځي او دلته مطلب دا دی چې اقرأ بها فی نفسک یعنی دا سورة الفاتحه د ځان سره وایه پټه وایه په زور یې مه وایه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا خبره اورېدلې د ابو هريره رضی الله عنه قال الله وی قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وی الله وی چې ما دا سورة الفاتحه په دوو حصو کې تقسیم کړې ده د بنده او زما په منځ کې دې کې ګوره قسمت الصلاة وی سورة الفاتحه ته منځ ویل کېږي ځکه چې دا د منځه اهم رکن دی الله وی د سورة الفاتحه نیمه زما ده او نیمه زما د بنده ده ولعبدي ما سأل او زما بنده چې زما نه څه وغواړي هغه وله ورکومه فإذا قال العبد کله چې بنده وویل الحمد لله رب العالمین سورة فاتحه شروع کې غولنی آیت و خو دا ګوره دلیل دی په دې باندې چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورة الفاتحه آیت نه دی کوې نو بیا به دې کې شروع دغه ځینې کړې وه اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بنده چې کله وویل الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وی الله وی زما بنده زما حمدونه بیانې لګیا دی وإذا قال الرحمن الرحيم او کله چې بیا د دویم آیت وی الرحمن الرحیم قال الله وی اثنى علي عبدي زما بنده زما ثناګانې وی وإذا قال مالك يوم الدين او کله چې مالك يوم الدين وی دریم آیت الله وی مجدني عبدي زما بنده زما لوی او زما پاکوالی بیانې وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وكل بدايته قال الله هذا بيني وبين عبدي دا زما دا بنده په منځ کې خبره ده ځکه دې کې ګوره إياك نعبد من خاستا بندگی کوو یا الله او خاستا نه مرسته غواړو نو بنده عبادت کوي او عبادت د الله کوي نو دا خبره د الله او د الله د بنده ده ولعبدي ما سأل او زما بنده چې زما نه څه وغواړي الله یې زه ورله ورکوم فإذا قال كله چې دی ووایي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني كله چې سورة الفاتحه ختمه کی قال الله هذا لعبدي وده زما د بنده دپاره خبره ده ولعبدي ما سأل او زما بنده چې زما نه څه غواړي هغه ورله ورکوم سورة فاتحه دو قسمه شو هغه اولنۍ کې د الله حمدونه ثناګانې نو دویم بیا د بنده سوال دی د رب العالمین نه دعاګانې غواړي او زما بنده چې څه غواړي هغه ورله ورکوم نو څومره غریبانان دي دغه خلک چې سورة الفاتحه په منځه کې نه وایي دا دومره غټ فضیلت ته پاتې کېږي دومره غټ اجر ته پاتې کېږي شاته به ولاړي غلی او دا سټ به یو طرف ته راځوړنکلی او سوچونه به د کاروبار او د بچو دی کوي ځکه چې هلته ورته مولوي صاحب وایي هېڅ هم مه وایه دغه شان ودرېږه په امام پسې نو چې کله امام پسې انسان سوره فاتحه وایي نو د د منځه سره سوچي کوم ځای کې به سوره فاتحه وایم کوم ځای کې به نه وایم او دا سوره فاتحه ختمول غواړي هغې سره سوچي توجه یې بیا دې منځه ته او بل دې اجر ته وګوره چې الله ده ووایي وایي زما بنده چې څه غواړي هغه له زه ورکوم او الله ستا دا دعا قبوله کړي اهدنا الصراط المستقیم چې الله ماته نیغه لار وښي نو څومره غټ اجر نه محرومه وي دغه خلک بس په دغې پورې نښتې دي چې زموږ مذهب کې نشته او ستاسو مذهب کې شتي او دا د امام شافعي مذهب دی او دا د امام مالک مذهب دی لکه دا هر څه پرېږده
راشي دلته ابو هريره رضی الله عنه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ګوره په دې اولني کې هم وویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا په دې دویم کې چې دې کس ته تپوس وکړو نو بیا ورته شروع وکړه وی فإني سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره خو د شافعي دپاره هم ده د مالکي او حنبلي او حنفي ټولو دپاره دا تقسیم پکې د کوم ځای نه راووتو چې دا ستاسو د مذهب مسله ده او زموږ د مذهب مسله نه رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی حدیث هم داسې نه دی چې یو سړی پرې رد وکړي چې یاره سند یې کمزوری نه په صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی او تفصیل د سورة الفاتحې دا ما په آخرني درس کې کړی که تاسو ته یاد وي دا ستاسو خوش قسمتي ده او که نه یاد نه بیا الله دې د دغه خلکو په حال رحم وکړي ځکه چې مسله خو ما تفصیلا بیان کړې وه دلایل د فریقینو او دلایل په دې باندې چې تقریبا 8 دلایل چې سوره فاتحه په امام پسې ویل لازم دي که هغه هر مونځ وي بیا دلته بعض پکې دا وی عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله لیت فی فمی وی ارمان چې یی په خوله د هغه قاري کې چې هغه قرت په امام پسې شاته کوي سکروټه د اور یا وی بعض روایتونو کې راځي چې علي رضی الله عنه او عمر بن خطاب دا خبره کوله چې که موږ دې څوک ولیدو نو موږ به ورته په خوله کې د اور سکروټه ور واچو اول خو د دې خبرو څه سندونه امام بخاري رحمه الله وی په دې کې یو مسله نه ده ثابت بلکې امام بخاري رحمه الله خو دا خبره کړې وی څنګه عمر بن خطاب او علي بن ابي طالب دا خبره کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې په اور باندې عذاب ورکول دا صرف د اور د رب کار دی بس نو څنګه عمر رضی الله عنه او علي رضی الله عنه وی چې مونږ سکروټه خولې ته ورچو او بس څنګه هغوی سکروټه د هغه انسان خولې ته ورچوي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیرې داسې مونځ وکړو چې د زاړه مونځونه هم دقه شان کړي دي په هغې عادت شوی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صرف د مانځه طریقه وښوه دی ورته ونه وي چې تېر شوي مونځونه بیا وکړه تېر شوي مونځونه یې شوي دي جاهل ونه پوهېدو دغه شان د هغه خلکو مسله ده چې یو مسلې نه نه خبر او په هغې باندې عمل کړی او مړه شوي او یا په هغې باندې د اوسه پورې عمل کړی موږ دا وایو چې د الله باندې به ښه ګمان ساتو او الله به د تېر شوي عبادتونه دا به قبول کړي خو راتلونکي کې یاد کړي سورة الفاتحې په دې مسله کې خلک په 3 قسمه دي د چا مونځ کېږي د چا نه کېږي دا فایده یې د ساتي او قانون اولنی هغه کس دی چې هغه عامي جاهل انسان دی هغه نه دی خبر مقلد دی بس په د مولوي صاحب او سابق صاحب او د مفتي صاحب په خبره پسې روان او چا نه دی خبر کړی دی مسلې نه ځکه د ده دا منځونه صحیح دي دویم قسم هغه انسان دی چې یو مجتهد عالم دی قرآن او حدیث په نصوصو باندې پوهېږي او هغه کوشش کړی دی د دې مسلې د لټولو او کوشش یې دې ځای ته رسېدلی دی چې په امام پسې به سوره فاتحه نه وي نو دا مجتهد دی کوشش یې کړی خو د دلایلو په رڼا کې دی دا خبره کوي دا نه چې پلاني صاحب او پلاني صاحب پسې روان دي نو دا معذور دی هغه دی چې مسله ورته معلومه شي د دلایلو په رڼا کې واضحه ټوس دلایل واوري او بیا هم دی په دې خبر پسې رواني وجه دا ده چې زموږ مولوي صاحب خو نه دي ویلي یا وجه دا ده چې زموږ کلي کې خو یې څوک نه کوي یا زمونږ خلک خو یې نه کوي یا خلک به راته وابي وایي دا به وایي دغه به وایي نو د دې سړي بیا مونځ نه کېږي ځکه چې دی د حق نه خبر شو په هغه 2 قسم رسېدلی نو د 3 قسم انسان مونځ نه کېږي د 3 قسم یو کس به وایي خو چې پوره ووایي قیدونه ورسره لګوه که نه داسې خو ډېرو مولیانو خبره کړې د عوامو ته
وایي هغه عامي مقلد چې هغه د مولیانو نه دا خبره اورېدلې ده او سورة فاتحه ویل لازم دي. سورة فاتحې نه چې کوم زیاتي تلاوت دی دا واجب نه دی. په صحیح مسلم او په صحیح بخاري کې دا حدیث دی فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. او چا چې سورة فاتحې نه زیات تلاوت وکړو په سري منځونو کې فهو أفضل نو دا ډېره غوره ده. او ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وإن زدت فهو خير. که سورة فاتحې نه زیات تلاوت وکړو نو دا دې کې خیر دی. مطلب دا که دې ونه کړو لمونځ کې اوس یو سړی ماسپښین مانځه کې ولاړ دی او صرف سورة فاتحه په امام پسې شاته ووایي په اولني رکعت کې دویم دریم څلورم دواړو کې صرف سورة فاتحه ووایي مونځ یې وشو که ونه شو مونځ یې وشو خو غوره طریقه یې ونه کړه. نو په امام پسې شاته که سري مونځ دی او که جهري مونځ دی سورة فاتحه ویل څه دي رکن دی. دې نه بغیر مونځ نه کېږي. د هغې نه بعد حدیث راوړی وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه مسلم. أنس بن مالك وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دوی چې مون شروع کوو نو د الحمد لله رب العالمین نه به شروع کوو. دې حدیث موږ سره مخکې تېر شوی دی ما معنی ذکر کړی دې څه مطلب دی دا نور مونځ به مخکې پټ وي داسې ورسېدي به دې مسله کې نور مونځ به مخکې پټ وي د الحمدلله رب العالمین نه به په زوره شروع کوو. او دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا کله په زوره ویل هم جایز دي صحابه کرامو نه ثابت دي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا امن الامام فامنوا. کله چې امام امین وایي نو تاسو ورسره امین وایي. فانه من وافق تامینه تامین الملائکه د چا امین چې د ملائکو د امین سره یو ځای شو غفر له ما تقدم من ذنبه الله به د تېر شوي ګناهونه ټول وبخي. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. هدینه بعد د روایتونه هم دقه معنی کې دي. فضیلت ته امین ویلو امین مطلب څه دی اول دا یې زده کړي. علماو ډېر مطلبونه ذکر کړي. یو معنی دا د مشهوره او مضبوط هغه دا چې یا الله زما د دعا قبوله کړه. امین مطلب دا دی ځکه یو حدیث کې راځي امین د دعا مهر دی چې کله دې دعا وکړه بیا به پې مهر راواچي مهر امین دی چې امین دی وي بیا قبلي. بعض علماو د دې مطلب دی امین یعنی یا الله دا کار وکړه او بعض وایي د امین دا مطلب دی چې په دې کار نه دی قادر مګر یو الله او بعض وایي چې زمونږ امیدونه یا الله مه ضایع کوه. خو دې ټولو کې نږدې خبره هغه دا ده چې د امین مطلب دا دی چې یا الله اللهم استجب یا الله زما د دعا قبوله کړه. امین د مقتدی او د امام چې کله برابر شي د امین د ملائکو سره الله ورله تېر شوي ګناهونه بخي. په معمولي خبره باندې په معمولي کار باندې الله د ګناهونه بخي. او دا مسله به انشاءالله په دې به نور دلایل راشي او درې څلور چې سنت طریقه دا ده چې امین به په جهري منځونو کې په زوره وي په سري منځونو کې به په پټه ویلی کېږي او په جهري کې به په زوره ویلی کېږي. دا مسله ما تفصیلا د امام بخاري رحمه الله د کتاب شرحه چې کوله هلته ما بیانه کړې نو دا هلته واورئ بیا. یو دلیل پې دا دی چې امین به په زوره ویلی کېږي. هغه داسې وایي کله چې امام امین ووایي نو تاسو امین وایي. ښه چې امام امین په پټه ووایي نو موږ ته څه پته لګي چې امام امین ووایي او که ونه وي داسې ده که نه. بلکې امام بخاري رحمه الله په صحیح بخاري کې په دې مسله باندې باب لګولی دی باب الجهر بالتأمین. باب په بیان د دې کې چې امین به په زوره وایي امام او مقتدي دواړه او په هغې باندې بیا دلایل راوړي چې هغه موږ هلته بیان کړي وو. نو امام بخاري رحمه الله هم دا مسله ثابتوي
د حدیثونه چې امین به په زوره ویلی کېږي، که هغه د مقتدي دپاره او که هغه د امام دپاره په جهري منځونو کې، په سري کې نه. او نور دلایل انشاءالله په دې باندې هغه را روان دي، په خپل ځای کې به ورته بیا په تفصیل سره بیان کوم. د هغې نه بعد بیا حدیث راوړی دی د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، کله چې تاسو مونځ کوئ نو صفونه برابروئ. د صفونو دا مسله بعض ځایونو کې دې تفصیل شوی ده او ښه تفصیل را روان دی، ځان له جدا هلته به بیا ښه بیان کړو. کله چې مونځ کوئ نو صفونه برابروئ، او صف برابرول دې ته وایي چې خپه د خپې سره ولګي او اوږه د اوږې سره ولګي، دې ته صف برابرول وایي. صف برابرول دې ته نه وایي چې یو مخکې بل وروسته، یو په منځ کې د یو کس ځای بل ومي، دې ته صف برابرول نه وایي. او نه صف برابرول دې ته وایي چې د یو بل نه مرور ودرېږي. صف برابرول دې ته وایي خپه د خپې سره ولګوه، اوږه د اوږې سره ولګوه، کأنهم بنیان مرصوص. داسې صف به جوړی لکه دیوال چې جوړ شوی او خښته، دا خښتې په یو بل پسې جوختې لګېدلي، دا صف دی د ملایکو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې صف جوړوي لکه څنګه صف چې ملایک جوړوي. خیر رسول الله هغوی څنګه جوړوي؟ وایي هغوی داسې صف جوړوي چې د یو بل سره جوخ ولاړ او نیغ ولاړ. ځکه الحمدلله زموږ جوماتونو ته چې راشي او د صف په کوس سره ودرېږه او د ټول صف ته ګوره، دا به د غشي په شان دقې شان نیغ ښکاري، بلکل نیغ. او تا ته به داسې محسوسه شي چې او دا خلک په یو د عبادت په یو جذبه باندې الله ته ولاړ دي. داسې به ته ښکاره شي. دا مونځ به دله خوند هم درکوي، ځکه تا ته پته لري چې خوا کې سړی دی ویښ دی، د دې خوا چې دی ویښ دی، ټول الله ته ولاړ دي. ښه، نو د بعضو هغه جوماتونو ته چې ننوځي نو ته به حیران شي. اولنی صف پوره دی، په هغې کې څوک مخکې دی، څوک وروسته دی، څوک نږدې دی، څوک لرې ولاړ دی. بیا دویم صف نیمګړی دی، په دریم صف کې په ګوټ کې یو سړی ولاړ دی، یو صف دام دی. دا مو صفونه دي چې ورننوځي ته به حیران شي چې دا خلک د یو بل نه خفه دي که څه چل. او بس هر یو په خپل دغه کې ښه په ارام ولاړ دی، دا غلی. او که دې ورته اشاره وکړې خپه دې له خوا له ویوړه نو لامساس بیماري ده، دا خپه به د نظر وتښتوي. وایي ما سره خپه مه لګوه، او سم داسې غوسه به شي. زموږ خلکو کې دا بیماري شتي، دلته دا وایي خپه لګول لازم نه. په دې عربو کې هم دا بیماري شتي، بعضو عربو کې هم دغه مخکې به تلی د صف نه به ولاړ، یعنې انسان حیران شي. ښه، تا ګوره د نږدې وخت کې دا طریقه راووته، په دې صفونو کې دا کرښې جوړې کړي دي. اگر که بعض علما ګوره دې ته بدعت هم وایي، وایي دا بدعت دی، دا خو نه و پوښه. زه یم زمونږ د کرښو سره دا حال دی، که دا کرښې دې ته لرې کړي چې ګوره بیا به ساکي دي، یو صف بیا دي چې محراب نه به داسې کوږ دي دروازې پورې تللی، هغه ځای پورې داسې به بیا تللی. دا خو د کرښه لګېدلې ده او زمونږ دا حال دی. نیغه کرښه لګېدلې ده، خپه به دې ږدي، هغې کې هم د چا خپه د دې کرښې نه مخکې ده، د چا هغه وروسته ده. نو که دا کرښه دې ته لرې کړه نو بیا به دا ځوانان صف څنګه جوړوي. ښه، او چې کرښه دې ته لرې کړه او صف نیغ جوړول غواړي، په منځ کې چې دا کم سړی ولاړ دی په امام پسې شاته بلکل ښی طرف ته کس د ده سره خپه ولګوله، اوږه ګس طرف ته ولګوله، بیا داسې بل، دا صف به 100% نیغ ځي. ولې به نیغ ځي؟ ځکه دا ټول د هغه منځ کې چې کوم ولاړ دی، ټول د هغه په ترتیب باندې دقې شان نیغ روان دي. خپه د خپې سره اوږه د اوږې سره، خپه د خپې سره اوږه د اوږې، دا صف به بلکل نیغ ځي. خو چې کله خپه د خپې سره نه لګي، اوږه د اوږې سره نه لګي، نو بیا به ګوره دغه صف څه حال وي چې کرښه پکې نه وي. ځکه چې د کرښو سره دا حال دی. نو بعض ځایونو کې به حیران شي. او داسې صف ما په خپلو سترګو څو پیرې لیدلی. اولنی صف پوره دی، هغه صف پوره دی خو لکه پوره دی، او دویم صف نیمګړی دی، او په دریم صف کې یو ځوان شیر ګوټ کې ولاړ دی، یا ستنې سره ولاړ دی. یو به دې وابیانو نه تنګ شي.
مانځه کې درسره ودرېږي وي خپه به ورپسې را دې خوا کړي وایي دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده ځکه بیا دا خبره یاد ساتئ چې څوک یې در سره نه لګوي نو هغه سره به یې نه لګوي خو یو سړي سره ته خپله لګیا نه تښتي خپله لګیا ته تښتي دا خو ته بیا په خپله په یو غلط کار کې واقع کېږي چې د خپو فاصله به دې په منځ کې بیا ډېره شي ته ځان له بیا زموږ د بعض ملګري ګورې په خپله په غلطۍ کې واقع شي خپه په هغه پسې وړي دې طرف ته به ده پسې وړي نه چې خپه یې نه لګوله الله به د هغه نه تپوس کوي تا نه کوي تا خپه لګوله تا خو ولګي خپه ور نږدې کړه چې ور نږدې دې کړه هغه وتښتوله پته ولګي چې سړی بیمار دی بیماري پکې د څه ده هغه دا ده چې بهی زموږ خلک یې نه کوي دغه بیماري پکې ده نو بس ته بیا په خپل ځای ودرېږه ښه صحیح ودرېږه څنګه چې تا ته امر شوی او لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي څومره چې اوچتولی شي د هغې نه بې زیات نه ږدي او د په طاقت کې دقه ده نو الله به تپوس بیا د کمې ونه کوي چا چې نه لګوله اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم وی کله چې تاسو لمونځ کوئ نو صفونه بلکل برابر کوئ نیغ صفونه جوړ کوئ نیغ دا بعض د خپې داسې راټولې کړي داسې چې ته به وایې الله دغه دې راولید او دغه دې راولید ځکه چې د خپې چې کله ډېر راټولې کړي سړی راولېږي ګورئ دا دوه خپې یو ځای کړه بلکل یې جوختې که ودرېږه ځه لږ ساعت به ودرېږي خو بیا به ستړی شي او چې کله ته صحیح معتدل ودرېدې د خپل بدن مطابق نو بیا به صحیح ولاړې نه به خپې ډېرې کولاوې او نه به یې راټولې چې د دې ملګري ستا د خپې سره ولګي او د هغه اوږه ستا د اوږې سره ولګي او دا صحیح طریقه ده بعض وایي څلور ګوتې فاصله به یو بعض پکې هغه ټوکې اچي خیر هم دی که وایي دا ټوکې چې موږ په اوږه باندې دې لپاره ګرځو چې بیا پکې دا فاصله معلومو لکه ټوکې خو دومره وي دومره فاصله یي د ټوکې چې داسې په اوږدو واچې څومره فاصله خو دومره یي که نه هغې نه خو یو پړی جوړ شوی او چې ته یې داسې واچې خو دومره فاصله دې جوړېږي څلور ګوتې پنځه ګوتې ځکه دا خبره یاده ساتئ چې کومه خبره د قرآن و حدیث خلاف دا برابریږي نه او چې کومه خبره د قرآن و حدیث موافق وي هغه برابر راځي اوس ګوره قرآن و حدیث موافق مختصر مسله ده څومره فاصله به ساتم د خپو په منځ کې وایي وروره چې د ملګري د خپه ستا د دې خپې سره ولګي او د هغه د اوږه ستا د دې اوږې سره ولګي بس دا ستا د بدن مطابق اندازه ده ثم ليؤمكم احدكم بیا دې په تاسو کې یو سړی امام شي فاذا كبر فكبروا امام چې کله الله اکبر ووایي تاسو الله اکبر وایي دا فا ګوره تعقیب دپاره تعقیب مطلب دا دی چې امام یې ووایي ته وایه واذا قال غیر المغضوب عليهم ولا الضالين او کله چې تاسو واوري امام ووایي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمین نو تاسو آمین وایي يجيبكم الله الله بدل دعا قبولك فإذا كبر وركع کله چې امام الله اکبر ووایي رکوع له لاړ فکبروا ورکعوا نو تاسو الله اکبر ووایي تاسو بیا رکوع له لاړ شئ فإن الإمام ګوره دې ته غوږ کېږدي فإن الإمام يركع قبلكم امام به ستاسو نه مخکې رکوع له ځي ويرفع قبلكم او ستاسو نه به مخکې راپاسي ځي به مخکې راپاسي به مخکې فتلک بتلک نو دا په دغې شوه ځکه زه تاسو ته دا وایم که د حدیثونو یو پڼ راوړي د کتابونو ترجمه یې که نو ځان سره کور کې کېدي بیا پې نه شي پوهېدی چې څو پورې د علماو خواله نه یې تللی فتلک بتلک نو دا په دغې شوه د دې څه مطلب فتلک بتلک معنی دا ده امام ستانه مخکې لاړ بیا امام ستانه مخکې راپاڅېد یو سړی دا وایي چې دا خو هغه امام زما نه اوږده رکوع وکړه دا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ته خو وروسته راپاڅېدې که نه نو فتلک بتلک دا به دغې شوه واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد کله چې امام سمع الله لمن حمده وایي تاسو ربنا لك الحمد وایي دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده چې دا په څو طریقو ویلی کېږي چاته یاد ده
ربنا لك الحمد ویلو څو طریقې دي؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. بل چاته یاد دي؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. څلور طریقې دي چې ګوره دغه راغلي فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. موږ ته چا ربنا ولك الحمد نه علاوه بله طریقه ښولې؟ نه. او دا په حدیثونو کې راغلي، و دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، په دې کې دا دي فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. دا څلورونه طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. يسمع الله لكم، الله بستاسو واوري. وفي رواية له عن أبي هريرة وقتادة رضي الله عنهما، أو بل رواية كرازي وإذا قرأ فأنصت، أو دا سورة فاتحة دا شروع کولو پوری تغلی نو یا رسول الله تسوی دیکی خیالم دی وی تغلی او تسوی نو دا غلی کېدو مطلب دا نه چې خولې ته ټاله واچوه. غلی کېدو څه مطلب دی؟ یعنی په زور یې مه وایه، په پټه یې وایه. و دې چې کې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ته سوی نو پیغمبر به ورته بیا ویلی چې ابوهریره ته څه ګډوډي وې غلی او سوی، خو چې غلی مو غوسه نه وایم که نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه خو دغه دعا وایم اللهم باعد بیني و بین خطایای. نو دلته مطلب دا دی چې امام قرت کوي نو تاسو په زوره قرت به نه کوئ، تاسو به د ځان سره کوئ. یو معنی دا ده. دویم معنی دا ده اذا قرأ فانصتو، یعنی هغه حدیثونو ته به وګورو کوم کې چې راغلي چې سوره فاتحه به لازم وي. او دلته دا عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د ماسپښین لمونځ کو نو په دې اولني دوه رکعتونو کې به سوره فاتحه وي او د هغې سره به بیا دوه سورته ووي. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، او په دې اخرني دوه رکعتونو کې به صرف سوره فاتحه وي. او کله نه کله د اخرني دوه رکعتونه هم ډک کول سنت دي. په دې دلیل را روان دی، په دې پسې وروسته حدیث دی، خو چې ستاسو ذهن کې اکثر طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه ده؟ اولنی دوه ډک کول. ډک او تش دا مطلب دی، ډک مطلب یعنی سوره فاتحه او د هغې سره نور قرت، تش مطلب صرف سوره فاتحه. او کله نه کله سنت طریقه دا ده چې څلور ونه رکعتونه به څلور ونه به ډک کړي، په هغې ته به دلیل بیانوم. اولنی مسله دا یاده ساتي. ويسمعون الآية أحيانا، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نه کله په دې سري منځونو کې موږ ته آیت واورو، په زوره به یې ووایي. اکثر علماو دې سره سجده سهو نشته، ځکه چې تاسو واجب او لازم کار خو نه دی پرېښودی، مستحب کار دی پرېښودی. سړی دی ماسپښین مونځ یې په زوره تلاوت وکړو، دا صرف یو سنت عمل پرېښود. او بعض علما مستحب ده، څنګه چې دا دې سړي مستحب کار پرېښو نو دغه شان د سجده سهو کول څه دي؟ مستحب دي. که یې وکړه نو ډېره ښه ده، او که یې ونه کړه نو مونځ یې صحیح دی. دا ګوره ډېرې اهم مسلې دي، ډېرې اهم مسلې دي، مونږ ته اکثر د مخې ته راځي او عوام اکثر د دې مسلو تپوس کوي. نو د یاده ساتئ یو سړي ماسپښین مونځ په زوره وکړو، مونځ یې وشو، چې ځان له یې کم اواز لږ په زور راوباسه، ځکه چې دا مونځ جهري دی. او کم چې سري دی هغه سري دی، که د جمع سره یو که یوازې ورسېدی. ښه. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية. لنې رکعت به اوږد کو د دویم رکعت نه. وجه سوه وجه دا وه چې خلک که څوک منزل راځي نو چې اولنی رکعت ورسوي، نو اولنی رکعت به اوږد کړي د دویم نه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، او صحیح خبره ده چې دا په هر منځه کې مستحب عمل دی. که د سحر مونځ کې بعض علما وایي صرف سحر منځه کې به داسې کوي، نه، هر منځه کې اولنی رکعت به د دویم نه صحیح هغه به وکړي. په هغه کسانو باندې چې کوم منزل را روان دي چې پرېږدي چې دوی هم په دې اولني رکعت کې شامل شي.
بیا نه راځي. ګوره دا ټول هغه خبرې دي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار کړی لکه څنګه چې ضرور وایي چې زمونږ علاقه کې مولوي صاحب و هغه به دویمه جمع اجازت یې نه ورکو وایي بیا دا خلک دې سره عادت کېږي. اوس ګوره د دې جواب دا دی چې آیا دا مولوي صاحب او دا پلانې صاحب او پلانې صاحب په دې دین باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیاتې رسناک دي؟ نه نه دي. نو څنګه دوی دا خبرې کوي بیا به دوی لیټ راځي او بیا به دوی دا راځي او دا پټو کې کار کوي دوی پلاني ځای کې کار کوي. دا خبرې ټولې پرېږده. ته دا خلک ویروه د دې خبرې نه کوم چې لیټ راځي. دوی ته هغه سخت حدیثونه بیان کړه که نه کوم چې راغلي به یې وعید راغلی چې کوم خلک لیټ منزل راځي هغه مسله ورته بیان کړه. نو حدیث خو موږ نشي کولی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه شاته غوځار کړو د دې لپاره چې دا خلک سیده شي. دا څه خبره شو؟ خلک که سیده کړي نو د پیغمبر په حدیثونو سیده کېږي او د پیغمبر حدیثونه چې پرېښودو بیا کږي. بیا وایي چې وهکذا فی العصر وهکذا فی الصبح. دا کار به د سهار په منځ کې هم کو او د مازدیګر په منځ کې هم کو. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وي كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. وي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ودرېدو اندازه لګوله د ماسپښین په منځ کې او د مازدیګر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره وخت ولاړي. فحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر. دا اولنی دوه رکعات نه دي د ماسپښین د منځه ده. موږ چې د دې اندازه ولګوله نو قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي رواية في كل ركعة قدر 30 آية. ومونږ چې کوم اندازه ولګوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دومره ولاړو لکه 13 آیتونه چې پکې سړی ووایي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. ماسپښین اولني دوه رکعتونو کې څومره به ولاړو لکه 13 آیتونه چې سړی ووایي. یا په روایت کې راځي لکه سورة السجده چې ووایي. سورة السجده درې مخه ده. وحذرنا قيامه في الأخريين. دا ورستني دوه رکعتونو کې موږ اندازه ولګوله نو قدر النصف من ذلك ناغه د اولنی رکعتونو په نیمه وه. لکه اولنی رکعتونو کې اندازه دي څه چې 13 آیتونه پکې وایي په دې دویم کې څو ده 15 آیتونه. دا هغه دلیل دی ما چې تاسو ته ویښه چې کله نه کله ټول رکعتونه ډک کول دا سنت طریقه ده. ځکه که دې کې قرت نه وي نو بیا دا کېدی نه شي چې دې اندازه دي دوی د 15 آیتونو تلاوت ولګوي. خیال هم دی زما په دې خبره کې که نه که دی دا ګوډې جوړ دلیل دی هر سړی پرې نه پوهېږي. که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخرني دوه رکعتونو کې بلکل قرت نه کوو همیشه دې دا وایي چې د دوه رکعتونو اخرنو موږ اندازه ولګولو نو هغه داسې اندازه کې لکه سړی پکې 15 آیتونه ویلی شي. دغه دلیل دی. وحذرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر. بیا د مازدیګر د منځه چې موږ اندازه ولګولو نو اولني دوه رکعتونه په داسې اندازه کې کول لکه د ماسپښین هغه اخرني دوه رکعتونه چې نیم کې یعنې دا به د هغې نه لنډ کوو مازدیګر مونځ به یې لنډ کوو او سحر منځه کې به بیا د دې نه اوږده آیتونه وي. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه جبير بن مطعم وي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما پیغمبر صلی الله عليه وسلم اوریدلی يقرأ في المغرب بالطور ما خام په منځ کې سورة الطور وي. متفق عليه ده حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی. وعن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ام الفضل وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما خام په منځ کې سورة المرسلات ویلې. متفق علیه ده حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. عامه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وه عامه طریقه چې هغه به د ماښام د مونځ لنډ کو او کله نا کله به اوږد کو. د صحیح خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اکثر مونځ لنډ کو خو کله به اوږد کو او د سحر مونځ به اکثر اوږد کو کله نا کله به لنډ کو. دا بعض دا نه پیسې میلاوي دلته چې مونځ اوږد شي اجر میلاوي نو کله نا کله ماښام مونځ اوږد کول دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او دا به اخرنی حدیث ووایو. وعن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه وي
وكان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه. معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ماسخوتن منځ کو، بیا به راغی خپل قوم ته به امامتي ورکوله. معاذ بن جبل به اول مونځ به کوم ځای کې وکړو؟ هغه به مسجد نبوي کې وکړو، بیا به راغی خپل قوم له به امامتي ورکوله. او دغه جومات ته معلوم دی کوم ځای کې چې معاذ بن جبل؟ مسجد قبلتین، مدینه کې چې کوم جومات ته مسجد قبلتین وتی به کوم کې چې هغه صحابه کرام د بیت المقدس نه راوړېدلي و حرم ته، کعبې ته، دې کې امام معاذ بن جبل رضی الله عنه. ناولنی مسله خو دلته دا ثابته شوه چې په فرض مونځ پسې امام فرض مونځ کې ستا نفل پسې کېږي، او چې نفل کې ستا پسې فرض کېږي. څنګه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرض کول، دا اوس فرض مونځ وکړو. اوس دی چې خپل قوم له راغی نو دی نفلي مونځ کوي او قوم څه کوي؟ قوم فرضي مونځ کوي. انشاءالله دې مسلې به ښه وضاحت هم راشي. فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ماسخوتن مونځ وکړو یو شپه. ثم اتى قومه فامهم، بیا خپل قوم له راغی امامتي شروع کړه. ګور یو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسخوتن مونځ به لیټ و، دا مسله تاسو معلومه که نه؟ او الحمدلله صحیح بخاري سره چې موږ کوم ورځې تېرې کړي پای کې دا مسله ډېره زیاته راغلې وه، د دې معاذ بن جبل دا مسله په ډېرو روایتونو کې راغلې وه. یو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ لیټ دی، بل دلته مونځ وکړو په هغه وخت کې چې د هغه ځای نه راځي او قبلتینه پورې، نو ښه وخت ولګېدو. نو راغی مونځ یې شروع کړو، فافتتح بسورة البقره، سوره بقره یې شروع کړه. او د ده بلکل زړه ته څه نه کېدو. فانحرف رجل، یو سړی د منځه نه ووتو، فسلم، سلام یې وګرځاوه. ثم صلى وحده وانصرف، به یې ځان له مونځ پوره کړو لاړ. فقالوا له انافقت یا فلان، خلکو ته پلاني منافق دی نه جوړ شوی که د منځه نه وځي. خو دې سړي اوښې ورسره وي، یو خان ورسره و، هغې ودرولي، د کار نه ستړی راغلی و. او څه مؤمنان وو که نه منځه نه بغیر هغوی کله وده کېږي او منځه ته انتظار و. بیا دغه ځوان شیر سوره بقره شروع کړه، هسې مونځ لیټ دی او ستړی. خو بیا هم ګوره ملګرو ته سبحان الله اعتراض یې په دغه ونه کړو، ملګرو په معاذ بن جبل په دې وکړو، منافق دی نه جوړ شوی کس. هغه وی لا والله په الله مې قسم منافق نه یم، ولآتین رسول الله صلی الله علیه وسلم فلأخبرنه، او دا خبره یې ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به دا ټول حال بیانوم. بعضې روایتونو کې راځي لکه صحیح بخاري کې دي چې بیا معاذ بن جبل د ده په باره کې ډېرې سختې خبرې کړې، نو دی په هغې خفه شوی، نو وایي چې دا خبرې به هم زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم. فاتى رسول الله صلی الله علیه وسلم، راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، یا رسول الله ان اصحابنا واضع، یا رسول الله موږ وخان والا خلک یو، وخان ساتوره ساتو، مزدوریانې کوو ځان، نعمل بالنهار، د ورځې موږ مزدوري کوو، د شپې خوب کوو. وان معاذا صلى معك العشاء، دا معاذ راشي تا سره د ماسخوتن مونځ کوي. ثم اتى قومه، بیا خپل قوم له راشي مونځ کوي. نو فافتتح بسورة البقره، نو ابو زره بسوره بقره شروع کړه. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه مخ کو، یا معاذ، اے معاذ افتان انت، فتنی جوړې خلک د منځونو نه اړې. اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سورتونه وایه کنه، متفق علیه، د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. هم بعضې روایتونه کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإن من ورائك الضعيف، ستا په شاته غریبانان ولاړي، والمريض بیماران ولاړي، کمزوري ولاړي، بوډاګان ولاړي، ذوالحاجه حاجتمن ولاړي. ګزاره کوو دې خلکو سره، او هغه ته یې ګوره څه ونه وي ښه، هغه چې له جدا شو له مونځ یې پرېښو، هغه ته یې څه ونه وي. نو ګوره چې مونځ ډېر اوږد کې او طاقت دې نه وي او ته ووتې مونځ دې وشو، نو د هغه مولیانو نه به جدا کېده بیا څنګه نه وي جایز چې هغه ټونګې لګوي، نه دې سجدې ته پرېږدي او نه دې رکوع ته پرېږدي. دا فایده دی که څوک درته ووایي چې ته ولې د هغه مولوي صاحب نه شاته شوي چې هغه په 220 سپیډ کې مونځ کوي، او ته ما ولیدې شاته ولاړ وي مونځ دې کوو، ورته وایه دا جایز دي
او چېرې ته ووایي دلیل څه دی دا دلیل ورته ووایه وګوره معاذ بن جبل اوږد کړی و ښه په ارام سجدې او رکوګانې لګېدې هغه چې شاته شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ویلې نو دی خو داسې لمونځ کوي چې هغه رکن پکې نه کېږي لمونځ نه کېږي الغرض دلته دی چې مؤلف رحمه الله دا حدیث دلته راوړو چې ماسوته لمونځونه کې به دا تلاوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوو انشاءالله د تلاوت او د قرأت دا مسله باقي چې کوم حدیثونه دي دا به پر روان درس کې پوره کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه